په 1,40,000 پیغمبرانو کې 314 رسولانو او نور ټول نبیان. رسول او نبی کې فرق. رسول دې ته وایي چې هغه مدعی د نبوت هم او ورسره قانون هم. مثلا صحیفه ورسره یا کتاب چا منزل وی د اسمان نه اغل. بیا د رسول د وفات نرستو ورپسې متصل بل رسول بن راتلو، متصل به ورپسې بیا نبیان راتلو. د نبی گویا کې غرض بداو چې هغه به دعوت د رسول د دین خلقو ته ورکړي. د دې داسې مثال لکه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو علما دي. اوس علما چې چاته دعوت د اسلام ورکي نو ابدا نه وي ورته چې ته زما کلمه ووایه یا زما جوړ کړی کتاب چې دی داو ما نه. علما به دا وایي چې ته ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله او کتاب چې دی هغه به قرآن کریم. پیغمبر بستا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دغه سي د نبی کار بچو نو د نبی نه رستو با دعوت د رسول د دین خلقو ته ورکړه. نو په 1,24,000 کې 313 رسولان او باقی چې دي هغه ټول نبیان. دې کې بل فرق دا دی چې هر رسول چې دی هغه نبی وي او هر نبی چې دی هغه رسول وي. نو عزیزانو بل دې کې مشهور چې کوم پیغمبران تیر شوي دي هغه دي چې کوم قرآن کریم ذکر کوي. د دین سوا 1,24,000 تمامو پیغمبرانو ذکر قرآن او حدیث نه دی. اجمالی طور ویلی دی لیکن بالتفصیل د ټولو ذکر چې دی هغه قرآن او حدیث گویا کې نه دی. د دې وجنه د کوم ذکر چې ضرورت پېښ شوی دی هغه وختن فوختن قرآن کړی دی ورسره حدیث کړی. نو د نوح علیه السلام نه بعد یو لوی جلیل القدر پیغمبر چو هغه ادریس علیه السلام. دا هم په خپل وخت کې ډېر لوی محنت او مشقت د الله د دین دپاره کړی. آخري ته یو سودا پیدا شو په زړه کې چې دا ځنکدن څنګه شي. او دا علم خو سوا د خدای نه بل چاته نشته یا هغه چاته پتی چې د چا ځنکدن یو ساتي. نو الله پاک ته یو التجا وکړه چې یا الله ما ته سکرات د موت وخایا. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اے پروردگارا
ز پتا سره پناه غواړم دغه سختو د مرګ نه د مرګ سختۍ الله دې امان راکړي عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کړی مړي ته وی چې وایه لاندې در باندې سال تېرو هغې صاحبه 4,000 کاله مې وشو چې مړی او په 4,000 کاله کې د زنکدن تریخوالی مې لا د مرۍ نه ښکته شوی په دغه وخت کې چې زما الق ته کم تریخوالی رسېدلی و مې لا د مرۍ نه ښکته شوی نو دا چونکې ډېر لوی تکلیف دی وخت نو ځکه به حضور فرمایل چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت د مرګ د سختونه خدای ماته نجات راکړه بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د چا زنکدن بچ سخت نو زما به خوښ نه خو ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنکدن سخت لیدلی نو هغې نه وروسته مې بیا په چا انکار وکړ داسې سخت چې د ده سر زما په سینه باندې اډاڼه او دا رنگ مبارکی داسې سورو چې تا به ویل اوس به د مخ نه وینې راوځي علما لیکي چې دغه وخت کې تپوس وشوتی اسرائیل له تپوس وکړو چې دې نه هم زیات څه تکلیف شته هغه ورته چې یا رسول الله دا خو مې په روپۍ کې یو پیسه تکلیف پتاي نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ټول روپۍ تکلیف په ما کې ده خو چې زما امت سره داسې سختي ونه نو عرض داو چې سکرات د موت چې وي دا ډېر زیات ځکه په دغه وخت د ایمان د ګټې او د بیلات سودای که دغه وخت کې د ایمان وګټل خو عمر له کامیاب او که دغه وخت کې د ایمان بیلو دل عمر له تباه یو بزرگ وفات کېده ډېر علما ورته ناست وو بزرګان ورته ناست علماء وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا بزرگ وایي چې لا د لا دا معنا ده چې زه دا کلمه نه وایم څومره بزرګان چې ناستو ټول په جراح چې دا دومره لوی سړی او په داسې وخت کې دی وایي چې لا زه کلمه نه وایم خو دی تباه شو دا خو غرق شو په دغه وخت کې د دې بزرګ نه هغه سکرات د موت څه وخت له لرې شو طبیعت یې ټیک شو بزرګان ورته وایي چې دا په تا څه چلو مونږ درته اشهد ان لا اله الا الله وي او تا وایي چې لا بزرګ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا تاسو سره جوخت شیطان ولاړو او زه هم ډېر سخت تږی نو هغه سره یو ډک جامو ما ته ووایي چې ته ووایه چې خدایان دوه دي نو دا یخې اوبه به در نو ما هغه ته وی چې لا وی چې دا حربه کامیاب نه شوه نو بیا راته وایي چې یا مولانا قد نجوت
اے مولانا خلاص ورانا نو بیا مې هغه ته وی چې لا خلاص شوی نه مخکې ډېر منزلونه پاتې نو ما د الله ته کې هغه ته کول تاسو ته مې نه وی چې زه کلمه نه عزیزانو دا وخت کې شیطان لعین جخت ولاړي او کوشش دا کوي چې په دغه وخت کې تا ورغلو کی او دا د ایمان خزانه درنه وار نو عرض میں داو چې ادریس علیہ السلام تا دا سودا پیدا شو چې سکرات د موت وګورم دا د مرګ سختای وګورم نو د خدای عبادت به بیا نور زیات په شوق باندې الله حکم کو اسرائیل علیہ السلام تا چرا والا په سکرات د موت زنکدن پر راوستو او ورته وخو سایت قبض کا بیا راځم رودی لیدل و یا الله ډېر اے خدای ز پتا پناه غواړم د دې سختای خدای دا خود برداشت نه بار سختی دا خود انسان د وس شی نه دی بیا اللہ ته التجا کوي چې یا الله اوس مې د دوزخ کا تو شوق چې جهنم وګورم نستا یو عظیم یره به مې پړ کې پیدا شي نستا عبادت بنور په شوق الله ملائکو ته وی چې بوځي نو جهنم لیبوت جهنمی جوړی ده او د ورننه و دا سه ملائکی پکې ولیدي چې داغي د سپېګمو د خلینه د اور لمبه و تاسو وګورئ چې دا سوق دی او دا ولی ورته ادریس علیہ السلام دا زبانیه ملائکی دا هغه ملائکی دي چې د جهنم په اور تازه کولو باندې مقرر او د خله او د سپېګمونه د اور لمبې دي د پاره وزي چې دا د قهر او د غضب ملائک قران کې راځي کا چې حدت هو ټوپونه وها غایره په څشي باندې او دا وخت ډیر نږدې دی چې سند او زبانیه زبم درته زبانیه ملائکه او غوړم خلاصي به دي تاسو تابت خلاصي څو اوس عزیزانو اندازه وکړئ چې د جهنم هغه ملائکه چې د چا د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وي او را وختم درته خدای وي الله دې امان راکړي د حکومت یو مات ګور غوندې سپی چې در باندې لاس کی دي نو ځان نشه خلاصوله تانه ته دی بوزي او بیا د تانهدار تیسمار خانی چې وګوري نو ست یار در باندې راغلی یو کیزونه اچي او د خدای ملائکی چې زبانیه وګوري چې د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي الله دې امان راکړي کېلته ابل اورد یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلی او دې زمونږ د دې علاقې چې په لاره ځي نو داسې اسمان ته ګو ځکه چې ټوپک موپک ورسره نو داسې اسمان ته ګو نو بل اورد راغی پولیس نیول نو پولیس انټاروګیټ کړو دا تلی ملی به ورته وهلی را وهلی نو چې راغی نو دا سره داسې ځوړند خیره قسم یې چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاوند
د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو دې بغردېدو څنګه اوس یو څو لختې پتا کې د پولیس خړلې دي اوس څنګه روان دا سیدې پورې درته وایم چې یوسف علی السلام ځان سره یو سره مقرر کړ د بچ په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به आवाज وکړي چې مغرور مشو شاهان دیگر است غاویرا کې گما د بادشاہان او بادشاہ بل دی تڅشي ته یې د بادشاہان او بل طرف نه باواز وشو چې لمن الملک اليوم داغه د قیامت د ورځې आवाज دی چې ملائکی باواز وکړي لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو دا د دنیا بادشاہان بټول سرنګون ولاړ دا جرأت په دغه ورځ څوک کولی شي چې هغه سر اوچت کړي چې زم بادشاہ لمن الملک د نن ورځې بادشاہ څوک نو आवाज بوشي لله الواحد القهار د نن ورځې هغه بادشاہ دی چې یو دی نن ډېر په قهر د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به دې نه وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر شوی دا 50,000 کاله ورځ به د الله د قهر او د غضب الله دې امان عزیزانو دې ته سوچ کو ځان فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیښ نه نو ځان نم د نظام الدین اوریا بچی جوړ کړي منځونه هم کوي او سجدې هم لګوي چې صدر باندې پیښ شي نو بیا صادر نخته او باسي او د خدای نه باغیان شي دغه خدای هر څه در باندې کولی هر څه زمون منځونه داسې دي لکه یو کوچی سره د خار سره تل او نوکر ور سره چیلای به ولا سره منځونه به هم ډیر چرته به دي چې کتو د خار سره په منځ ولاړ ا کوچی خیال کړی دی چې دا هډر زبرګ دی منځونه ډیر چې اخر کې راتلو تنه نو دا کوچی نه چیلای را پټي چې چیلای را پټي کړي نو کوچا اور پسې کور تراغو غاټ کوتا کور سره او په دولاسي د دې اور تر پرې خو روز استایل داسې کړي په دا ډېر المنزو په بارانه بدیم کاوه په وچه بدیم کاوه په لمده بدیم کاوه کور دوران شنو اله بیله چیلای دې را پټي کړي تا خو ډېر منځونه نو عرض میں داو چې دا جون د امتحان وخت امتحان راغې او ته ثابت قدم پاتې امتحان را او ثابت قدم پاتې شو دا منځونه به پکار راځي دا نیکی به پکار راځي نن د عظیم قهر دی د ملک کده چا د لور واده دی صاحب یو حال لور واده دی روټای بکلب کې ورکي کلب لکه ته ګورای ته ګورای چې کلب کې روټای کلبونه خود ګورګانو سه روټه به انترکان کې ورکي خزي دیو نر دیو نرغه دی چې دونه امزان سره راوستي ځکه انترکان ته چې څوک روټه لګیا خو به خزم بو او حضرت چاوي انترکان کې دعوت ته پکې نه ما خزانه شو بوتله ځان سره اول ته چې څوک خزان سره بونی دی په انترکان کې پریدي نه د انترکان قانون دی چې دردرای به بوزین او تباله ورځي کارډونو ته وګوره
کارډونو ته وګوره د دوی د دې وتی یو کارډ د لسو روپو بیا د ښځې او د سړي لاس پې میلاو شوي بیا پې د سړي نامه لیکلي لاندې د بیګمې نامه هم لیکلي پلانې و بیګم پلان یعنې سړي ته وایي چې زما ښځه دې م غواړي د خدای په شرمونو شرم داسې ملک دا هغه پښتانه هغو چې دوی ته ګورم په دې لارو کې جنګونو سره رواني ملګرو ته ما پښتانه وګورئ چې رواني پښتانه شته خوټ کېدلي وریجې در باندې وخوري او لارۍ ته دې وښیدي ها کو ها لا پښتانه رکی که خدای دې بدوي سیلاب راوړي نن په اخبار کې وګورئ چې وزیرانو ته خلک ناست نو مال دا قوم دی چې جاري جاله حکومت دا ګران که دې قوم ته وګوره 3 میله کې جنیدو ته ګډ شوي 3 میله په 3 میله سړک باندې دې جنیدو وزیر اعظم ته ګډېده وزیر ورشي پټکی ور په سر کې سوپله ټوپۍ ور په سر کې د مراولي دوی هغه شلخی غوندې ته مچکوړی ډمې ته غاړه کې واچي خدای دې د دې قوم نوغې وباسي دا نوغې ویله بارانونه ځکه د توربېلې د بند تماشه کوه چې کله به در باندې راشي بند در باندې روشلې ده او د طوفاني نوح غوندې ښځې د سرو نه وړاندې اغېستي سړي د ښځو نه وړاندې هغه قهر انتظار کوي دا هغه قهر په دې قوم خدای پاک کوم عذاب ته ساتلی کابل غوندې ښار کې اور بلېدی شي او لکونه خلک پکې کباب کېدی شي نو پاکستان کې نشي کېدی پاکستان کوم مور راوړی او د پاکستان هغه حکومت وګوره د پاکستان هغه فوج وګوره فوجیان هم